یو خو هغه خلق د لعنت موجب دي کم خلق چې رشته ختمي. سورۃ رعد کې چې دا کوم آیت کریمه ما ولستو 25 نمبر الله فرمایي چې کم خلق لوزونه ماته او رشته ختمي نو اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار. پدیو بد الله لعنت یو دیو د پر بد کور دی چې هغه جهنم دی. هغه خلق لعنتیان دي چې څوک رشته ختمي دا موجب د لعنت دي. دویمه دا ده چې جنت یو عظیم سرمایه ده الله دې موږ او تاسو ته راکړي. خو دویم نقصان ادا دی چې قطع رحمي سړی د جنت ته محرومه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع. هغه سړی به جنت ته نه داخلي